حکمتیار ته د طالبانو صبر تمام شو. وایي د حکمتیار عکس خپروونکي زندان ته واچوي، دفترونه یې بند او تجهیزات یې ضبط کړي. دا چې نور څه ویلي او د حکمتیار زوی څه ځواب ورکړی، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار چې اختریزو لیدنو کې خپلو پلویانو سره سیاسي لیدنې وکړي او ویل چې طالبان په کوم ډول روان وي، نظام به بقا ونه کړي، نو په کار ده چې اصلاحات راوړل شي. ښکاري چې طالبان یې غوسه کړي. تازه خبر دا ده چې د کندوز د عدلي ریاست لخوا په خپاره شوي دې مکتوب کې په یاد ولایت کې ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه شوې، هماغسې چې د دوی د عدلي وزارت لخوا د حزبونو فعالیت منع شوی، نو حزب اسلامي هم نور اجازه نه لري چې دفتر ولري، پلویان پر ټولنیزو شبکو د خپل مشر عکس خپور کړي یا یې په ملاتړ او ادرس نشرات وکړي. د کندوز عدلي ریاست خپل امنیتي ادارو ته امر کړی په هر ځای کې چې د حزب دفتر وي بند او تجهیزات یې ضبط کړي، کارکوونکي ونیول شي او تر هغو چې توبه نوي استلې په زندان کې دې وساتل شي. که ستاسو په ساحه کې دفتر نه وي، آن هغه کسان چې د حزب په پلیویتوب فعالیت کوي او د خپل مشر عکس خپروي ودې پیژندل شي، ودې نیول شي او توقیف دې کړای شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل ایکس ادرس د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ورته جدي غبرګون ښودلی دی. ښاغلي حکمتیار لیکلي طالبان د کمونیستانو په قدم روان دي او حکومت یوازې د خپلو خلکو حق بولي. کمونیستان وشرمېدل او دوی هم هماغه شرمناکه او ناکامه تجربه تکراروي. دوی هم د هغوی په څیر د خلکو له غږ ډارېږي. تصور کړئ دا به څومره احمقانه وي چې تاسو د یو شخص په ملاتړ او د وطن په خیر د اصلاحاتو په خاطر زنداني شئ. د حزب اسلامي دفتر، تلویزیون، نشرات، پوهنتون او روغتون ټول یې وتړل او پخواني حکومت سره د سولې شوي توافق په اساس ورکړل شوی دفتر او دا هر څه ترې واخیستل شول. نوموړي زیاته کړې د دیکتاتورو نظامونو عمر لنډ وي. که رهبر مړ شو پاشل کیږي، آن داخلي اختلافات هم د پاشل کېدو باعث ګرځي. دوی د خپل فساد پټولو لپاره ویره خپروي. ښاغلي حبیب الرحمن حکمتیار په پای کې زیاته کړې دا د دوی وروستی چانس دی، ملت به په دریم ځل پر دوی اعتماد ونه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.